بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ. نن د پروټیکشن مانیټر په اړه باندې غواړم یو څه معلومات درکم چې دا څه رقم یو پوزیشن یا بس دی او په کومه برخه کې کار کوي، دندې او مسؤلیتونه یې څه دي، او ترڅنګ یې به یو څه لږ د دوی یا د پروټیکشن مانیټر د ښو ځانګړتیاوو یا هم هغه کوالټیانې چې باید دی ولري تر څو د ښه پروټیکشن مانیټر واوسي، هغه به هم په یو څو دانو باندې خبرې وکړو. ولې مې ضرور وبلله چې یو څو ویډیوګانې بعضې مشخصو بستو د په اړه باندې جوړې کړم. هغه په دې خاطر باندې چې زموږ هغه دوستان چې بعضې بستونو ته اپلای کوي، دوی د هغه په اړه باندې په کافي اندازه معلومات ولري. او تر دې پورې یوه لنډه کیسه هم درته کوم، هغه دا چې ډېر کلونه مخکې مو د پروټیکشن مانیټر دپاره شارټ لیست جوړوه، نو دا کومو کسانو چې اپلای کړي وو په دې لیست کې داسې یو کس هم و چې په نورو ارګانونو کې سیکیورټي په برخه کې کار کړی و او د څو شخصي شرکتونو کمپنیانو نورو سره د امنیت په برخه کې یا هم د یو امنیتي مسؤل یا ګارد پایس باندې کار کړی و. نو دی چې کله د پروټیکشن مانیټر پوزیشن لیدلی و، نو هغه ګوره ترجمه کړی پښتو ته هر رقم چې دی، نو پروټیکشن مانیټر د څخه مطلب دا و چې دا د خوندیتوب یا د امنیت څارونکی دی یا هم د دفتر د ګاردانو اړوند به کوم بست وي. نو بیا خپل کور لیټر هم همداسې جوړ کړی و چې ما دلته د ګارد په حیث باندې کار کړی دی او د شپې د خوا به ګرځېدلم، شفټ باندې به مې کار کوی، امنیتي مسایل مې ټول تر نظر تېرول، داسې یو څه یې لیکلي وو. نو د پوزیشن نوره جي ډي یا لایحه وظایف چې هغه یې نه وه کتلې. نو دا کیسه مې تر دې پورې ته وکړه تاسو چې هر وخت هر پوزیشن ته اپلای کوئ، پوهېږم په افغانستان کې بیکاري زیاته ده، خلک په کارو پسې سرګردانه دي، هر بس چې وي دوی کوښښ کوي چې اپلای ورته وکړي. خو ښه خبره دا ده چې کله یو پوزیشن ته اپلای کوئ، لږ دغه د پوزیشن د جي ډي جاب ډسکریپشن یا پښتو کې هغه کوم دندې او مسؤلیتونه چې دي هغه هم لږ مطالعه کوئ. ویې ګورئ چې آیا ستاسې تجربې او ستاسې تحصیل او ستاسې هغه مهارتونه چې لرئ د هغو سره سر خوري که نه خوري. او بیا که چیرې هم یو څو فیصده سر یې خوړی، بیا کېدلی شي چې د هغې مطابق هغه خپل اسناد او شیان ورته چمتو کړي او بیا اپلای وکړي. په پټو سترګو باندې یوازې د یو پوزیشن نوم لیدل او اپلای کول فکر کوم چې مناسبه به نه وي او تاسې ته هم ګټه نه کوي او د شارټ لیست کېدلو امکانات به هم ډېر زیات کم وي. نو په همدې خاطر باندې ما دا څو سلسلې را شروع کړي دي، بعضې مشخصو پوزیشنو په اړه باندې ډېر لنډ معلومات دوستانو سره شریکوم تر څو دوی په دې باندې پوه شي چې دا بس د څه شي لپاره دی. نو راځئ پر پروټیکشن مانیټر باندې به خبرې وکړو. او یو بله خبره ده چې بعضو دوستانو غوښتنه کړې وه چې که چیرې د لیکچر ترڅنګ موږ وکولی شو پر سکرین باندې ستاسې بعضې نوټونه او سلایډونه وینو، دا به زموږ سره کومک وکړي چې موږ نوټ واخلو. زه پوهېږم شاید بعضې دوستانو ته به دا مشکل وي چې دوی د خبرو څخه څه واخلي، اخذ به ورته مشکل وي. نو په همدې خاطر باندې زه نن سبا مستقیم لیکچر او سلایډونه ګډ دواړه استفاده کوم تر څو چې دوستانو ته هم فایده ورسېږي. نو راځئ زو او د پروټیکشن مانیټر په اړه باندې خبرې کوو. ښه، نو زه خپل بحث شروع کوو. پروټیکشن مانیټر څوک دی؟ پروټیکشن مانیټر په اصل کې هغه کس دی یا هم بشري کارمند دی یا هغه کس دی چې په پروټیکشن کې کار کوي او د ده وظیفه دا ده چې په کومه ساحه کې چې دی استخدامیږي او کومې ساحې ته دی لیږل کېږي، ځکه د دوی کاري ساحې چې دي مختلفې دي. بعضې پروټیکشن مانیټران چې ځایي ټولنو سره کار کوي، بعضو د داخلي بې ځایه سویو سره، بعضې هم په کیمپونو کې د بیرته راستنېدونکو سره، او بعضې پروټیکشن مانیټران بعضې هغو ساحو ته استول کېږي چیرې چې طبیعي او انساني آفات پېښ شوي، نو د دوی دغه رقم کاري ساحې او ځایونه چې دي هغه فرق کوي. خو په هر حال هر چیرې چې دوی واستول سي او یا هم د دوی په اصطلاح باندې دوی استخدام سي او مشخص ساحې ته واستول سي،
خو د دوی به هلته هغه ټولنه چې هر ډول ټولنه د دوی وظیفه به دا وي چې تر څو په هغه ځای کې بشري وضعیت او حالت د خلکو د حقوقو په اړه، د خلکو د خوندیتوب په اړه باندې، د خلکو د اړتیاو د ضرورتونو په اړه باندې، د پیښه شوو انساني او طبیعي آفاتو د زیانونو او د خلکو د اړتیاو په اړه باندې څه شي دوی یو ډول څارنه کوي، ارزونه کوي او د معلوماتو راټولول ترسره کوي. د دې دغه د معلوماتو راټولول د لپاره دی تر څو هغه ډیټا وروسته استعمال شي او د هغو خلکو چې د په اړه باندې معلومات راټول کړي دي د هغوی د اړتیاو ارزونه کړې ده، د هغوی د حقوقو ارزونه کړې او د پروټکشن اړوند د مسایلو په اړه باندې د دې په اړه معلومات راټول کړي دي، د هغو دغه ډول اړتیاوې په یو ډول نه په یو ډول باندې له منځه څخه ولاړه شي او د کومو ستونزو او ننګونو سره چې مخامخ دي د دوی دپاره باید په یو ډول نه یو ډول باندې اډوکسي وشي، دادخواهي وشي، دوی د حقوقو غوښتنه وشي تر څو دوی د هغه شته ستونزو څخه خلاص شي. دغه په عموم کې د پروټکشن مونیټر په اصطلاح باندې هغه وظیفه یا دنده ده چې دی ترسره کوي. پروټکشن مونیټر څو دندې او مسؤلیتونه په جلا جلا ډول باندې پر سکرین باندې تاسو ته ښیم او په اړه لږ معلومات درکوم تر څو نور هم پوه شئ چې پروټکشن مونیټر څوک دی. پروټکشن مونیټر چې دی فیلډ مونیټرینګ کوي، لکه مخکې چې مې ورته وویل دی یو مشخص ساحې ته استول کیږي، په هغه ځای کې به متاثره او متضررې ټولنې به وي، څوک به داخلي بې ځایه شوي، بیرته راستنېدونکي به وي، نور ځایي اوسېدونکي به وي، زیانمنې ډلې به وي، دا ټول دی د دغو ټولنو سره کار کوي، د هغوی مونیټرینګ کوي، ارزونه کوي، څارنه یې کوي، د نږدې څخه یې ګوري چې د دوی ستونزې څه شي دي، اړتیاوې څه شي دي او د خوندیتوب اړوند د کومو مسایلو او ستونزو سره دوی مخامخ دي. دا د پروټکشن مونیټر یوه دنده یا وظیفه ده او دغه څارنه چې دی کوي بې له شکه چې د دپاره مشخصې فورمې شته او هغه فورمو کې سوالونه شته، هغه سوالونه جوابیږي. دا فورمې فرق کوي، بعضې مؤسسات په خپله د پروټکشن مونیټرینګ ټولز لري هغه استعمالي او بعضې مؤسسات د افغانستان د خوندیتوب د شبکې یا کلسټر فورمې استعمالي چې په هغه کې ګروپي بحث یا فوکس ګروپ ډسکشن یو فورمه ده، د کلیدي خلکو یا هغه خلکو چې معلومات لري د هغو سره د مرکې فورم جلا دی، د کوره څخه لیدلی ځان دپاره یو ټول لري، یو فورم لري او زه چې په خپله کله په ساحه کې ګرځم څه وینم اوضاع او حالات ارزونه کوم هغه ځان ته فورمې لري او هغه مؤسسات چې د شبکې یا د کلسټر فورمې نه استعمالي د هغوی بیا ټولز ځان دپاره مختلف دي، کیدای شي یو ټول ولري، کیدای شي په مختلفو نامو باندې ټولز یا فورمې ولري. نو فیلډ مونیټرینګ یا ساحوي څارنه، کتنه او ارزونه د اړتیاو او د بشري وضعیت په اړه باندې معلومات راټولول د خپل ځان لپاره مشخصې فورمې لري. دا د ده یو وظیفه شول. بله وظیفه یې دا ده تر څو دی په هغه ساحو کې شته خطرونو او زیانونو په اړه باندې او د خلکو د زیانمنیو په اړه باندې معلومات راټول کړي. دی به کوشش کوي چې هلته د خلکو سره د خبرو کولو، معلوماتو راټولولو په جریان کې ځان پوه کوي چې دلته خلک د کومو خطرونو سره مخامخ دي. د معلوماتو راټولول بالکل او دغه معلومات چې دی راټولوي هغه کیدای شي د مرکو په وسیله یې، کیدای شي د فورمو ډکولو په وسیله یې، کیدای شي یو بل سیستم د استعمالي د معلوماتو ثبتولو دپاره او یا هم کیدای شي بعضې شواهد د بعضو هغو خلکو څخه چې هغه معلومات دقیق دي د هغو څخه راټول کړي. نو دا معلومات راټولیږي، مستند کیږي، بیا پر دې باندې راپور جوړیږي او شریکیږي او د مختلفو لارو چارو څخه په استفادې د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي کیږي. د دغه پروټکشن مونیټر یوه بله وظیفه دا ده چې هغه راپور ورکول دي. دوی چې کومه ډیټا راټولوي پروټکشن مونیټران بیا د خپل سوپروایزر، ټیم لیډر، پروټکشن منیجر هر څوک چې په راس کار لري ډیټا ټول د هغه سره شریکیږي، بیا هغه کس دا ډیټا انالایز کوي، پر دې باندې بیا راپورونه جوړیږي، بیا هغه راپورونه د خپل ارګان د سینیر منیجمنت سره شاید اړتیا به شریکیږي، به کلسټر سره شریکیږي او بعضې ډونران بعضې راپورونه د پروټکشن مونیټرینګ غواړي د هغو سره شریکیږي او یا هم که نورو نهادونو ته د ډیټا ته اړتیا وه دوی د هغو سره شریکوي. نو تر ټولو مهم تحلیل او تجزیه ده او په افغانستان کې د اوس لپاره هغه کسان چې د کلسټر ټولز استعمالي
فورمې استعمالي د هغوی ډیټا د مستقیم د کلسټر و سیستم ته ځي. کلسټر یې په خپله په اصطلاح باندې هغه انالایز ترسره کوي، راپور پر جوړوي او برته د خپلو پارټنرانو سره شریکوي. او یو شی په د راپور کې ډیر زیات مهم دی چې هغه معلومات یې باید دقیق وي، بې طرفه وي او محرمه. د پروټیکشن مانیټر بله دنده چې د هغه د ریفر ده، دی باید د ریفر په اړه باندې، د سرویس ماپینګ په اړه، د ریفرل پاتویز په اړه باندې په کافي اندازه معلومات ولري، ځکه دی پروټیکشن مانیټر دی، مګر په ساحه کې دی د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږي، ناسته پاسته کوي، د هغوی سره مرکې کوي، معلومات راټولوي. نو په دې جمع کې مختلف کسان دي چې هغه مختلفو سرویسونو ته اړتیا لري، خدمات ته اړتیا لري. نو دی به څه شي کوي، هغه به د خپل په وسیله باندې به هغه ریفر کوي، او یا هم که د دې اداره د ریفرل دپاره کوم فوکل پاینټ ولري، دا کسان به په انفرادي شکل باندې هغه ته معرفي کوي، او هغه به د خپل داخلي سرویس ماپینګ یا ریفرل پاتویز یا د کلسټر د سرویس ماپینګ د معلومات څخه په استفاده باندې هغه دوی چې کوم خدمات ته اړتیا لري هغه ته ریفر کوي. فرض مثال څوک به جی بي وي کیس منیجمنت ته اړتیا لري، چایلډ پروټیکشن کیس منیجمنت ته، کیش اسسټنس ته، نغدي مرستو ته، خوړو ته، سرپناه ته، نورو ته، په دغه شکل باندې پروټیکشن مانیټران ریفر هم کولی شي. د دوی ریفر کېدای شي چې دوې برخې ولري، یوه برخه یې کېدای شي انټرنل وي، کېدای شي هغه دوی خپل ارګان بعضې پروټیکشن، هیلت، واش، کیش، فود، نور سرویسونه ولري، نو هغو ته ریفر کوي. که چیرې نه وه بیا به د نورو امکانات څخه په استفادې به د باندې ریفر کوي. دا د بل وظیفه ده د پروټیکشن مانیټر. او پروټیکشن مانیټر لکه څنګه چې مخکې وویل چې د سر و کار د ټولنې سره دی، په ساحه کې دی، نو د لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې د ټولنې د مشرانو سره ښې اړیکې ولري، همغږي ولري. مختلفې ډلې د ټولنې د نارینه پروټیکشن مانیټران د نارینه‌وو سره، ښځینه د ښځینه‌وو سره، تر څو دوی وکولی شي چې د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې په صحیح ډول معلومات راټول کړي، مشورې وکړي، او د ټولنې اړتیاوې په صحیح ډول باندې وپېژني، درک یې کړي، او هغه تر نورو نهادونو، بنسټونو، د خپلو مشرانو، ډونرانو تر کلسټرو پورې ورسوي، تر څو د هغو ستونزو ته رسیدګي وشي. او کوم پروټیکشن کنسرنز یا مسایل چې هلته موجود دي هغو ته هم په وخت باندې د ریفر او نورو پروګرامونو تطبیق او تنظیم له لارې څخه رسیدګي وشي. بله دنده د پروټیکشن مانیټر دا ده چې دوی د خلکو د معلوماتو د ډیرولو او د عامه پوهاوي په لوړولو کې هم یو رول لري. بعضې انجوګانې کې پروټیکشن مانیټران علاوه پر دې چې مانیټرینګ کوي، دوی هلته خلکو ته بعضې وخت عامه پوهاوی هم ورکوي. هغه کیدای شي د حقوقو په اړه وي، د پروټیکشن په اړه باندې، د نورو موضوعاتو په اړه باندې وي. او ترڅنګ یو مهمه موضوع دا ده چې دوی علاوه پر دې چې د مشخصو موضوعاتو په اړه باندې عامه پوهاوی ورکوي، دوی په خپل د خپلو دفترونو او د نورو دفترونو یا هم په کل کې په عمومي ډول باندې د بعضې ناسمو چلندونو، شکایتونو د دې د راپور ورکولو میکانیزمونه هم خلکو ته تشریح کوي. په هغه کې کیدلی شي چې د شکایت دپاره تلیفون شمیره یې، د ایمیل ادرس یې، د شکایتو صندوقونه یې، دغو په اړه باندې هم دوی خلکو ته معلومات ورکوي، تر څو خلک په دې باندې آګاه سي. که د دوی په خدماتو کې کوم مشکل وي، یا د کوم بشري کارمند د ناسم چلند سره مخامخ کېږي، د سوء استفادې سره مخامخ کېږي، دوی باید د کومو سیستمونو څخه استفاده وکړي تر څو هغه خپل غږ پورته کړي او شکایت وکړي. دا هم د دوی په مسؤلیتونو کې یو مسؤلیت دی چې دوی ترسره کوي. او دوی به کوشش کوي، بله دنده یې دا ده چې کوم کسان چې دغه شکایاتو یا د راپور ورکولو د میکانیزمونو څخه استفاده کوي، هغه شکایتونه په صحیح ډول باندې ثبتېږي، مؤثره تمامېږي، د هغه شکایتونو د اورېدو څخه وروسته هغو ته رسیدګي کېږي او دا محرم ساتل کېږي. پروټیکشن مانیټر دندې او مسؤلیتونه د هغو نه وه، دا نو بیا د ارګانونو جډیانې فرق کوي. کیدای شي بعضې ارګانونه بعضې مسؤلیتونه ور اضافه کړي، شاید کم یې کړي، خو په عموم کې د پروټیکشن مانیټر دغه نامه ته په کتو باندې او د ده مسؤلیتونو ته په کتو هغه د ده عمده او مهم مسؤلیتونه او کارونه دي. کوم کسان چې پروټیکشن مانیټرینګ کار کوي، د هغو دپاره دغه یو څو ځانګړتیاوې ډېرې زیاتې مهمې دي. کې لرئ خو ښه خبره ده، کې نه لرئ کوښښ وکړئ چې دا خپل کړئ. اول دا دی چې ډېر به کوښښ کوئ د کومو خلکو سره چې سر و کار لرئ د هغه به درناوی کوئ. ریسپیکټ، احترام زموږ ستاسې د کار یو ډېر مهم اصل دی. او بل پروټیکشن مانیټر باید فعاله غوږ نیونکی واوسي، ځکه د ده سر و کار ټوله د معلوماتو راټولول دي، اورېدل دي، خبرې کول دي او د خلکو خبرې اورېدل دي. نو که چیرې دی فعاله غوږ نیونکی ونه اوسي،
معلومات په صحیح ډول باندې وانهوري، په صحیح ډول باندې نوټ نه کړي، په صحیح ډول باندې تحلیل او تجزیه نه کړي، نو د مونیټرینګ بیا بې فایدې دی. نو کوښښ وکړئ چې فعاله غوږ نیونکي واوسئ تر څو ښه معلومات راټول کړئ. ستاسې په کار کې محرمیت ډېر زیات مهم دی. کوښښ وکړئ چې په محرمیت باندې ځان پوه کړئ، په اصولو یې ځان پوه کړئ او پوره خیال یې وساتئ. د محرمیت اړوند هم یو ویډیو هلته په چینل کې شته، کتلی شئ. معلومه خبره ده چې کوښښ به کوئ چې همیشه به بې طرفه پاتېږئ، د خلکو تر مابین فرق نه کوئ او په رښتیني ډول به خپله وظیفه ترسره کوئ. ډېره زیاته مهمه ده چې ټولنیز جوړښتونو باندې ځان پوه کړئ، په حساسیتونو باندې ځان پوه کړئ. کوم مسایل دي چې زه باید ډېر زیات د هغو سره محتاطه اوسم، د هغو په اړه باندې خبرې کول کېدای شي د ننګونو سره ما مخامخ کړي، نور دې ته ورته مسایل. پر ټولو ټولنیزو حساسیتونو باندې ځان پوه کول او که چېرې په پوهېږئ نو دا ستاسې یو ښه ځانګړتیا ده. لیکنه ستاسې دپاره ډېره زیاته مهمه ده، ځکه ستاسې سر او کار دا دی چې تاسې لیکل کوئ. نو کوښښ به کوئ چې صحیح لیکنه به کوئ، معلومات به صحیح لیکئ او د هغه څخه وروسته د هغه څخه به یو ښه تحلیلي راپور جوړوئ او بیا به خپل د مربوطه کسانو سره شریکوئ. او بل شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې یو ښه ټیم پلیر اوسئ، یعنې د خپل همکارانو په منځ کې د ټیم یو فعال غړی واوسئ. په ټیم کې مو یووالی شتون ولري، یو د بل سره کومک او همکاري وکړئ، په ګروپي شکل باندې، په ټیم شکل باندې خپلو اهدافو ته ځانونه ورسوئ او په صحیح ډول باندې خپل فعالیت ترسره کړئ. د ریفر په اړه باندې به کامل معلومات ترلاسه کوئ. ریفر شته نشته، د چا سره یې کولی شئ، چا سره نشئ کولی. وخت په وخت باندې د کلسټر سرویسز ماپینګ اپډیټېږي، هغه باید ستاسې سره شریک شي، یا که نه تاسې باید پیدا کړئ. په دې اړه باندې معلومات د پروټکشن مانیټر لپاره خورا مهم دي، ځکه ستاسې په کارونو کې یو د مهمو کارونو څخه چې دی هغه ریفر دی. چې تاسې هلته په ساحه کې څنګه چې مو یو څوک پیدا کړئ چې هغه د پروټکشن اړوند مسایل لري، ستونزې لري، اړتیاوې ډېرې زیاتې دي، د کوم ابیوز یا په اصطلاح باندې تاوتریخوالي، ناوړه چلند، سوء استفادې، ځورونې سره مخامخ دي، چې هر څومره ژر کېږي باید تاسې هغه یوې مرجع ته معرفي کړئ تر څو د هغو ستونزو څخه خلاص شي او خدماتو ته وړاندې شي. او اخري ځانګړتیا دا ده چې همیشه باید هغه سیلف کیر په اړه باندې په کافي اندازه باندې معلومات ولري، ځکه چې اکثره وختونه کېدای شي د بعضو خطراتو سره مخامخ شئ، نو ځان ساتنه او خوندیتوب ته هم باید پام وکړئ. نو دا و پروټکشن مانیټر څوک دی، کومې دندې او مسؤلیتونه دي، او د یو ښه پروټکشن مانیټر یو څو ځانګړتیاوې مو درسره شریک کړې. نو الله مل شه ښې چارې، بیا به ګورو په یو بل ویډیوي کلیپ کې انشاءالله.